السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله لره. دوستانو، د جمعې مبارکې یوه بهترینه وظیفه یا د جمعې د شپې یو داسې عمل در سره شریک کوم چې انشاءالله د زندگی هره پریشانی به مو حل شي. که ستاسو په ژوند کې تاسو له یو پریشانۍ سره مخ کېداست، دغه وظیفه د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې. دا دوه وختونه ډیر برکت وختونه دي او ډیر داسې وختونه دي چې په دې وختو کې د انسان دعا قبلیږي. نو که تاسو غواړئ په خپله دعا کې چې تاسو څه له الله تعالی څخه غواړئ او دا مو ارمان وي چې پر هغه ځای باندې قبوله کړل شي، نو دا عمل وکړئ. اسانه عمل ده، دونه سخت هم نه ده، هر کس یې کولی شي. که د چا قرآن شریف زده وي که یې نه وي زده، دا عمل کولی شي. دوستانو، تاسو یو ځل وازمویئ، یو ځل یې وکړئ، انشاءالله دعا یې به راته وکړي. دا وظیفه کېږي د جمعې په شپه باندې، دا وظیفه کېږي د جمعې په ورځ باندې، د سهار له لمانځه نه نیولې یا د جمعې په ماخستن باندې نیولې، بیا تر دې بل هفتې تر ماخستنه پورې دا وظیفه تاسو کولی شئ. ډیر بهترین عمل ده. دا وظیفه چې تاسو وکړئ دوستانو، انشاءالله ستاسو هره دعا به الله تعالی قبوله کړي. فاته نه لري چې تاسو کومه دعا کوئ الله دې نه کړي قبوله. الله پر هر څه قادر ذات ده، الله پر هر څه باندې هر څه کولی شي او هر څه یې په وس باندې پوره دي. دوستانو، هغه دغه وظیفه ده، یا سمیع الدعا، ای اوریدونکې د دعا. ستاسو دعاګانې، ستاسو حاجتونه، ستاسو مشکلات، ستاسو د زړه خواهشونه، خواهشات، مقصدونه، په دې ټولو الله تعالی خبر ده. او تاسو چې هر څه له الله تعالی غواړئ، الله تعالی هر هغه څه اوري. نو دوستانو، کومه دعا، کم حاجت چې په مسلسل ډول بار بار څوک له الله څخه غواړي، اخر یو ورځ راځي چې الله تعالی به یې دې سړي ته ورکوي. یو عالم لیکلی چې کم حاجت په مسلسل ډول له الله تعالی څخه څوک غواړي، هغه حاجت د انسان ضرور پوره کیږي، فاته نه لري چې نشي پوره. نو دوستانو، که تاسو هم په زندگی کې غواړئ زموږ دعا قبوله شي، دعا پرېږدئ مه، محنت وکړئ. دا یو ضد له ځان سره جوړ کړئ چې زه نه پرېږدم، دا دعا به زه بار بار کوم تر هغو پورې چې څو یې الله تعالی قبوله کړي. الله تعالی د هغه انسان په دعا باندې بیا بې انتها زیات خوشحاله کیږي چې بار بار ورځي. ما تاسو ته وویل چې د الله در ته څوک بار بار ورځي، د انسان نور قدر و عزت پیدا کیږي، د انسان نوره رتبه لوړیږي. داسې در نه ده لکه د بنده ده، د بنده به در ته یو ورځ ورشه ښه عزت به دي. خلک وایي میلمه یو ورځ وي، هره ورځ نه وي. نو اوله ورځ به ستا قدر و عزت وکړي، ستا ضروریات به در پوره کړي، میلمه به یې دویمه ورځ چې ورشي تر هغه دې په عزت کې نور کمی راځي، درېیمه ورځ ورشي تر هغه دې په عزت کې نور کمی راځي، رتبه دې نوره هم ټیټه کیږي. اخر ته هغه کس مجبوره شي تا ته جواب درکړي یا له تا څخه پټ شي او تا ته د ملاقات وخت نه درکوي. ولې؟ هغه در څخه په تنګ سو، تکلیف سو، د بنده یې دغو نه وس، د بنده یې دغو نه قدرت بالا په وس نه یې پوره. خو الله دغه زیات ذات نه ده چې ته څونه ورځې د الله په در کې د عزت لوړیږي، ته څونه ورځې دغو نه د رتبه لوړیږي، ته څونه حاجتونه لرې بار بار له الله سره شریک کوه، الله خوشحاله کیږي. څونه ضروریات چې له الله غواړې بار بار یې ورسره شریک کوه، الله تعالی یې درکوي. چې څونه مقصدونه لرې، څونه خواهشات لرې، کم شي ته ضرورت لرې، موټر تی لري، بنګلې تی لري، رشتې تی لري، یوه نکاح دې کړی، دومې تی لري، درېیمې ته، څلورمې ته، دا ټول له الله څخه وغواړه، الله یې درکوي. بل څوک پر دې باندې وس و قدرت نه لري او له پریشانیو څخه خلاصون غواړې، دا هم له الله سره شریک که الله تعالی یې درکوي. که یو ورځ نشي و بله ورځ، که بله ورځ نشي و که وخت پکې تیر شي، یو ورځ خو ضرور راځي ستا هغه حاجتونه، ستا هغه ضروریات به الله تعالی در پوره کوي. نو زه بار بار تاسو ته وایم چې پرېږدئ یې مه. کومه وظیفه چې کوئ د کم حاجت لپاره وي، داسې نه چې یو ورځ یې وکړئ په هغه ورځ باندې نه وسو نو بله ورځ یې تاسو نه کوئ. نه، دا د زندګي یو ضد وګرځوئ، د زندګي یو معمول وګرځوئ، پرېږدئ یې مه. انشاءالله زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې کومه وظیفه تاسو په دې نیت کوئ، تر هغو پورې به یې کوم چې څو مې حاجت نشي پوره، تر هغو پورې به یې کوم چې څو مې دعا نشي قبوله.
بیا د دعا قبلیږي، بیا د حاجت پوره کیږي، بیا نه فاته کیږي. ولې انسان اوله ورله پر دې باندې ډاډه ده چې زما حاجت پوره کیږي، اوله پر دې باندې یقین لري چې زه خپل مقصد ته خپل منزل ته رسیږم. نو ستا یقین اوله ورله دا رقم مضبوط شو نو ته کامیاب. نو دوستانو وظیفې عمل در سره شریکه کوم، کې د جمعې په شپه کوئ، کې د جمعې په ورځ باندې کوئ. د جمعې په شپه باندې ماښام لمونځ ولوېدئ، بیا د ماښام لمر ولوېدئ سهار تر اذانو پورې په دې دوران کې یې کولی شئ. سهار اذان چې وسو چې ماخستن لمر لوېږي، مازدیګر ماښام لمر لوېږي، ته دوران کې د جمعې ورځ ده په دې دوران کې یې کولی شئ. 350 واره 350 واره، خو تر دې مخکې به 3 واره درود شریف ووایاست، له هغه نه بعد به 350 واره کې له هر لمانځه نه بعد وایاست. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ، ماښام نه لمانځه یا د ماخستن نه لمانځه یا د جمعې په شپه باندې د ماسپښین لمونځ، سهار لمونځ، مازدیګر لمونځ، له هر لمانځه نه بعد کې تاسو وایاست 3 واره درود شریف، له هغه نه بعد 350 واره دا توري یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا، له هغه نه بعد بیا 3 واره درود شریف ووایاست، له هغه نه بعد د خپل حاجت، د خپل مشکل، د خپل پریشانۍ لپاره دعا وکړئ، د خپلې دعا انشاءالله ستاسو دعا به قبوله شي. دا توري زه په کمنټ کې هم در کوم، کوم چیرې نه اوس د هغه ځای څخه یاد کړئ. نو دا وظیفه دوستان له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. الله تعالی وکړي ستاسو جمعه په خیر وي. الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم.